چنګیز خان دا د تاریخ د بهیر یوه برخه ده چې اتلان پکې راڅرګندېږي، په تاریخ کې خپلې نښې پرېږدي او د زمانې له حافظې وځي. دوی یا بیخي هېرېږي او یا که کوم ملت یا اجتماعي ګروپ د خپلو سیاسي یا اجتماعي ارزوګانو د پوره کولو لپاره اړتیا ورته پیدا کړه، نو یو ځل بیا حافظو ته لاره مومي. په دغسې حالت کې د اتلانو یوه نوې څېره چې په نوي چاپېریال کې د منلو وړ وي وړاندې کیږي. مغول واکمن چنګیز خان چې د کابو 13 ملکونو په لاندې کولو سره خپل قام د ګمنامۍ له تیارو راویست او د شهرت و افتخار منارو ته یې ورساوه، همداسې یو اتل دی. مغولو چې خپل مخالفان ماتول، د هغوی خاورې یې نیولې، د هغوی ښارونه یې ورانول، کتابتونونه یې ورسوځول او ولسونه یې ورته تر تیغ تیرول، نو د دوی مشر چنګیز چې په خپلو مغلوبو غلیمانو یې د وحشت او تباهۍ بلا نازوله، د خدای د بلا په نوم یاد شو. د منځنۍ اسیا مسلمانو مورخانو د ماتو ملتونو غمونه او دردونه ثبت کړل او د خپلو کلتوري مرکزونو او پیړیو ټول کړي معرفت په تباه کېدو یې ساندې وویلې. د دې وطنونو اکثرو پوهانو نورو مسلمانو هیوادونو ته هجرت وکاوه او له ځانونو سره یې د مغولو د بېرحمیو کیسې یوړې. د سلطنت په پیر کې یې د دغو سیمو ځینې پوهان هندوستان ته هم راغلل او خلک یې د مغولو په لاس له یوه مخیزو وژنو او ورانیو خبر کړل. دغه شي د خلکو په ذهنونو کې له چنګیزه یوه داسې بېرحمه، وحشي او وینو ته تږی بنیادم جوړ کړ چې د مسلمانانو تمدن ته یې نه جبرانېدونکی تاوان اړولی دی. د چنګیز خان په اړه دغه تصور تر 14مه میلادي پیړۍ پورې په اسلامي نړۍ کې په خپل حال پاتې و. خو له بلې خوا د مغولو په منځ کې چنګیز یو خدای ګوټی، یو فوقالعاده انسان او یو لارښود شو چې دوی یې نه یوازې شتمن بلکې په تاریخ کې د نوم و نشان څښتنان کړل. د چنګیز نوم او شهرت تر هغو پورې چې د ده اولاد یې د ده په لویه امپراتورۍ باندې واکمني کوله په خپل حال پاتې و. دې امپراتوري 150 کاله عمر وکړ، وروسته بیا وشړېده، په وړو سلطنتونو بدله شوه او د چنګیز د شهرت زوال هم پیل شو. په 14مه پیړۍ کې په منځنۍ اسیا کې نوي سیاسي تغییرات راغلل او امیر تیمور له 1336 نه تر 1405 کلونو قدرت ته ورسېد. له دې پیښې سره د چنګیز نوم او کارنامې یو ځل بیا په ځلېدو شولې، ځکه امیر تیمور د خپل نوي اقتدار مشروعیت ته اړتیا لرله او د چنګیز په کورنۍ کې د واده کولو او ځان ته د ګورګان زوم په ویلو سره دغه مشروعیت ترلاسه کړی و. دې کار د چنګیز خان انځور چې لا تر دې دمه پورې د مرکزي اسیا د خلکو په ذهنونو کې د یو فاتح په توګه پاتې و، د یو لوی اتل او اثرناک ستوري په حیث راژوندی کړ. د هند مغولو واکمنو هم چنګیز خان ته د تیمور د وفادارۍ دود جاري وساته. دغه هندي واکمن په دې ویاړېدل چې د چنګیز خان د قوانینو ساتندوی دی او ادعا یې کوله چې د هغه میراث دوی ته پاتې دی. د وخت په تیریدو سره چنګیز خان جوړه کړې امپراتوري ټوک ټوکه او د ده اولاده او د هغه ملکونو شوه چې حکومتونه یې ورباندې کول. د چنګیز خپل وطن یو ځل بیا په یو غیر مهم ځای بدل شو. اول تزاري روسیه او ورپسې شوروي اتحاد په ګوتو ورغی. د شوروي له شړېدو وروسته منګولیا د یو خپلواک هیواد په توګه راڅرګند شو او د خپل ورک تاریخ د موندلو په لټه کې شوه. دغه وخت چنګیز خان ته ضرورت پیښ شو چې د منګولیا خلکو ته د یو پیاوړي تاریخي او ملي هویت الهام ورکړي. اوس علما لګیا دي د څه ناڅه انساني څېرې د لرونکي لایق او ماهر چنګیز خان د تصور په جوړولو کې له منګولیاوالو سره لاس کې. په دې وروستیو کې جک ویډرفورډ په چنګیز خان باندې خپل خورا عالي تحقیق خپور کړ چې چنګیز خان او د نوې دنیا جوړېدا نومیږي. د دغه مورخ په قول خان په مغلوبو ملکونو کې فیوډالیزم تارومار کړ، د اصل و نسب په اساس د مقررولو تر دود یې د لیاقت په اساس مقررولو ته اهمیت ورکړ. په خپل رعیت یې تر وسه کمه مالیه ولګوله او طبیبان، روحانیون او عالمان خو یې د مالیې له ورکولو بیخي معاف کړل. شکنجه یې منع کړه، د مذهبي ازادۍ اجازه یې ورکړه، د پوستي او احصایي د یو نظام بندوبست یې وکاوه. پلونه یې ورغول چې لښکر لیږد اسانه شي، ښارونه یې سره وصل کړل چې سوداګري وغوړېږي
او د یاسا په نوم قانون یې نافذ کړ چې خپل ملت متي او د اصولو پابند وساتي. جالبه خو لا دا ده چې چنګیز خان راتلونکو نسلونو ته خپل داسې انځور نه دی پریښی چې د سر په سترګو ولیدل شي. د نه انځورګرو ته اجازه ورکړه چې انځور یې وباسي او نه یې مجسمه جوړونکي پرېښول چې مجسمه یې سازه کړي. چنګیز په کومې سکې ډبرې یا یادګاري څلي باندې هم د خپل نوم د کیندلو اجازه ورنه کړه. کله چې په 1228 کال کې ومړ په یو پټ ځای کې ښخ شو. ویل شوي دي چې د د ښخېدو د میدان د پوره اوارولو او د قبر د نښو د ختمولو لپاره 800 آسونه په ځلونو وزغلول شول. څنګه چې د چنګیز انځور نشته نو مختلفو ملتونو د هغه په باره کې له خپل تصور سره سم هغه په بیلو بڼو انځور کړی دی. ویډرفورډ لیکي چې چینایانو هغه د ستومانو سترګو د یو مهربان بابا په بڼه نری قبضه ګیره لري ترسیم کړی دی. دا د یو قهرجن بېرحمه مغول جګړه مار تر انځور د یو چورتي چینی حکیم تصویر ته ورته دی. په یو ایرانی مینیاتور کې چنګیز خان د تخت پاسه ناست ترک سلطان په شان انځور شوی دی. اروپایانو بیا هغه د یو بشپړ وحشي بنیادم په څیر چې بېرحمه وحشي پوره بدرنګې څیره او تیزې خونکارې سترګې لري داسې انځور کړی دی. خو د منګولیا د خلکو لپاره چنګیز یو ملي اتل دی. څنګه چې د تصویر نشته نو په منګولیا کې دا خبره متل غوندې مشهوره ده چې موږ د څیره په تصور کې جوړوو خو زموږ ذهنونه کاواکه دي. شاید د دوی ذهنونه نور تش پاتې نشي ځکه د چنګیز په اړه یو نوی تاریخي انځور چې د اسنادو په اساس یو ملي اتل ښیي د جوړېدو په حال کې دی. په دې وروستیو کې لرغونپوهانو د چنګیز په اړه د لا زیاتو معلوماتو د لرلو لپاره د هغه د قبر د موندلو هڅه پیل کړې ده. که داسې وشول نو د منګولیا ملت به په هغه ځای کې یادګاري څلي ودروي.